خبرې کوي. جی 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 او بس موږ د یو مسلې ته پوس کولو، ما پې خبر نه کړی دی جی، یو مسلې ته پوس هم کولو تاسو نه. خی مل دا بعضې کسان دی ربیع الاول میاشت کې جلسه جوړوي، سیرت النبی کانفرنس، زموږ دیوبند علماء کرام، او بعضې کسان هغې جلسه جوړوي جشن عید میلاد النبی. بالکل اوی نو ما دا سویل دی دواړو کې فرق څه دی او جایز کم یو دی او ناجایز کم یو دی، او که سیرت النبی جلسه جایز دی د هغې دپاره به دلیل سوي، او که یا میلاد النبی جایز دی هغې دپاره به دلیل سي که نه، او که ناجایز په کم دلیل به ناجایز وي. نو تاسو لږ وضاحت وکړئ صاحب. الوی وایه که نه جي، تاسو وضاحت وکړئ که نه جي، زه اورم. بس ما سره بیلنس کم دی، وخت ما یو ملګري څه خبرې ډېرې کړي دي. زه به درته زیلوډ وکړم چې کله ختم شو زه زیلوډ کوم، خیر دی، تاسو بېغمه شئ ښه جي. او دا جواب راکړي خیر دی چې کله ختم شو زه زیلوډ کوم. دا سیرت النبی چې کوم کوي که نه، نو سیرت د نبي علیه السلام هر وخت کې بیانول چې دي که نه، دا د څه دی چې دا به بس یو میاشت کې به صرف دا به هر وخت کې دا زموږ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي چې ده که نه، سیرت دا هر وخت یو نمونه ده. هر لمحه کې دې دپاره وخت ټاکل نشته چې دا به صرف په ربیع الاول کې. او لکه دی خو د ربیع الاول کې موږ دغه پوسټرې ګورو، دې نه مخکې سیرت النبي کانفرنس موږ چېرته نه دی کتلی، ربیع الاول کې کوي که نه، د میلاد النبي مقابله کې. بالکل چې کوم علماء دیوبند دي او هغوی صحیح دغه دي، نو هغوی هر ټیم کې د هغې شته خاص سیرت النبي کانفرنس. لکه دې دپاره به دلیل څه وي جي؟ کې نشته، بس د نبي علیه السلام سیرت هر وخت بیانولی شي. نه دلیل نشته دې دپاره. او دلیل څه دی؟ دلیل څه دی؟ دلیل څه شي دلیل؟ د سیرت النبي د کانفرنس د بیان دپاره دلیل څه دی جي؟ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی علیہ السلام چرته ویلي دي؟ نبی علیہ السلام چرته ویلي چې زما د سیرت کانفرنس وکړي؟ څنګه کانفرنس وکړي؟ تاویل ما اتاکم الرسول، هغه چې نبی علیہ السلام درکوي، د کوم شي حکم درته کوي، فخذوه یعنی فقبلوه. هغه زما خیال دی بیلنس ته سره ختم شو، که څنګه زه کټم کو ما ورته پیسې کم ملګري سره زه زیرو کوم که نه جي. نو تاسو مولانا صاحب تاسو د آیات کریمه ویلو چې ما اتاکم الرسول فخذوه، هغه شی چې نبی علیہ السلام درکوي هغه ترې واخلئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، چې د څه نه منع کوي د هغې نه منع شئ. نو اوس به تاسو داسې کوئ، ستاسو په ذمواري دا ده، تاسو به د سیرت النبي دپاره یو قول الرسول موږ ته پیش کوئ، او د میلاد النبي د نفي دپاره به نهي النبي پیش کوئ چې نبي علیہ السلام د هغې نه نهي چرته کړې ده او سیرت باندې امر چرته کړی دی. لکه ستاسو د خپلې خولې فرمان دی، او تاسو به انشاءالله المرء یوخذ باقراره، نو تاسو به اوس موږ ته سیرت النبي باندې قول الرسول ښایي د هغې په اثبات، او د میلاد النبي په نفي به راته نهي النبي ښایي. نو تاسو مهرباني وکړئ، تاسو ما ته اوس یو دلیل ووایئ صاحبه. دا میلاد چې دی که نه میلاد په دې باندې نفي دلیل ځکه نشته چې دا ایجاد دا بدعت چې دی نو دا ډېر وروسته ایجاد شوی دی. دا نفي دلیل پې نشته دی که نه؟ شپږ سوه کاله وروسته ایجاد شوی دا. نو تاسو ته خو ما وویل چې اول د سیرت النبي کانفرنس باندې د اثبات دلیل وایم مولانا صاحب محترم. اول اثبات وکړه نو بیا نفي وکړه. کار دی که نه؟ ته په لول ما ته قایل کړی دی که نه چې دا زه په دې میاشت کې بالکل لازمي ګڼم چې دا په دې میاشت کې کوم، په بل وخت کې نه کوم، یا زه دا سیرت النبي نوم ولږدم یا اجتماع نوم ولږدم. هی یوم دقه خبره ده. اوس ته ما ته وښایه چې مونږ کې کوم کس په دې میاشت کې تخصیص کړی دی. مونږ خو په ټول کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلادونه مناو، تخصیص چا کړی دی؟ لعنت الله علی الکاذبین. ولې ته غوسه شوې؟ صرف تاسو په ربیع ته خو غوسه شوې؟ نه دلیل وایه، دلیل ادله د شرع څو دي؟ ادله د شرع څو دي مولانا صاحب؟ ته خو دلیل نه وې، دارک راځي لعنت الله علی الکاذبین. اوس که د هغې د شان الدین تپوس د نه وکړم سودم ته بشینې لالا به وخېږي. ته داسې کار وکړه، غوسه کېږم غوسه کېږم. د سیرت النبي کانفرنس ته د هغې اثبات کې حضرت هغې باندې قول رسول کې غلط بیاني مو کو، ستا کلام کې تضاد دی، ته غلط بیاني کې، ستا کلام کې تعرض دی.
مخکې د اوویل چې سیرت النبي کانفرنس زه ثابتوم یو آیت پیش کا ویلو چې ما اتاکم الرسول فخذوه آیت دیو نه ویلو دا ما پسې کېږو د سیرت النبي اثبات کې تا د هغې اثبات کې دو ویلو پوه دې نه ویلو کوم یو مفسر دغه آیات نه استدلال کړی دی سیرت النبي کانفرنس دپاره یو مفسر حواله پیش کا ځکه نه ته وغلی شو یا د الله بندان ته اوس د سیرت النبي مال سره په دې دغه کار چې ته سیرت النبي دا زما دا تا چې کوم آیات کریمه وویلو چې ما اتاکم الرسول فخذوه که نه او تاسې نه بیا ځان نه د مجتهد جوړ کړو استدلال یې وکړو چې دې نه سیرت النبي کانفرنس ثابتېږي دا ترې نه کوم مفسر ثابت کړی دی لالا د څه شي سیرت النبي دا خو ټولې دنیا ثابت کړی شي ټولې دنیا او لالا نو دا هغې امام ترمذی جامع ترمذی جزء ثانی صفحه نمبر 601 وګوره هغه باب لګی باب ما جاء فی میلاد النبی میلاد النبی ترمذی ثابت کړی دی نو بيدینه یارت کولې کې بیا جواب را امام ترمذی جامع ترمذی جزء ثانی صفحه نمبر 601 کې باب لګی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم څه مطلب شي دې معنی څه ده باب هغه چې هغې کې تذکره راغلې ده د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم او ستا خو د میلاد النبي د خبر نه څه معنی وکړه